سعودي عرب کې چې کوم نوجوان د دنیا نه رخصت کړه تروزی دغه په اړه کې نوې معلومات راغلل هغه چې دنه په کومه طریقه باندې هغه پولیسو چې دنه انویسټیګیشن وکړو په کومه طریقه باندې چې دنه د گرفتار کو مکمل معلومات چې دنه د شریکو ما چې څومره کسان یې کنه دا ویډیو ضرور شیر کړئ ملګرو څنګه چې تاسو ته پته لري څو ورځې مخکې چې دا واقع راغلی و کنه چې ایاز نومي نوجوان چې دنه خپل تروزی چې دنه مکمل تور باندې دنیا نه ختم کړی دی کله چې ایاز تروزی چې دنه د پولیسو چوت کو کنه نو دې کې چې دنه تقریبا 3 ورځې انویسټیګیشن جاری و 3 ورځې انویسټیګیشن جاری و او تقریبا 45 پولیس چې د دې په کیس کې انویسټیګیشن کاوه تحقیقات کولو چې آیا دوی دا کار کړی دی او کنه هغه به چې د راتلل ډیره ته په ډیره کې چې تقریبا 2 قسمه چې د چاکوان برآمد کړل او داغه نه پس چې د نو پولیسو تقریبا په 3 ورځو کې چې د 45 کسانو چې د انویسټیګیشن پوره کړ او د پروژې چې د ولا گرفتار کړل دي ته چې د پانسي سزا به اوس ملاويږي ولګور بل طرف ته چې دا واقعیا چې نوې معلومات دا راغلي دي چې ایاز نومي نوجوان چې د نو د ټیکسي گاډي هم اغسته خپل پروژې لا د چې د ویزه هم کړی و او د چې د یو دکان هم کولاو شاپ هم کولاو ځکه چې په پاکستان کې چې نو د غاړه خرڅ کړه او هغه روپۍ چې دنو کسانو په لګلې وي چې دا روپۍ چې دنو د ایاز پروژې ایاز چې خپل پروژې چې نو په دې باندې دکان واچوم تقریبا 70000 چې دغه دکان پټکاو ول چې زماده پروژې چې ایاز ول نو دا چې دنو غاړه نشته راول مزدوري صحیح نشته او زه به چې د دکان واچوم نو لږه په سہولت کې بل طرف ته چې دنو هغه ول دکان چاو هغه دا سوچ کاو په 16 تاریخ چې دنو هغه ول دکان اوپن کاو او بل طرف ته چې هغه دا سوچ پلان شروع کړو چې زه به د دنیا نه رخصت کړم په مخکینی زیارت باندې چې د دنیا نه رخصت کړی او په دې تمه زیارت چې تیر شو په دې باندې چې کور ته راوړل دي ملګرو دا اوس بل زیارت دی کنه او کته سوچ هم نشي کولای ایاز نومي نوجوان چې په سعودي عرب کې قتل کړو هغه چې د 2-3 قسمه چاړي چې دا برآمد شوی دي او هغه چې مینه چې وی کنه وای دا مانه څه پکاولې دي چې تاسو تاسو راکس کاری کنه دا چې ویني مانه نه صفا کولې دی وجنه چې هغه پولیس راځي انویسټیګیشن کوي بار ما غوینه هم نه صفا کړ هغه ډیره چې نو تاسو قسمه فرقه مرګو نه فاست دی نو اوس هم انویسټیګیشن جاری دی او اوس هم انویسټیګیشن کیږي چې آیا اصل حقیقت بسره اوږي ځکه چې د مبارک بوس نو معلومات هم راځي چې آیا نو معلومات اصل معلومات او اصل حقیقت سره مرګو تاسو سوچ هم نشئ کولای یار په سعودي عرب کې چې کوم واقع راغلی نو سره ته جواب باندې مجبور کی کنه تاسو ته پته ده ایاز نومي نوجوان چې د ملکان درګي سره تعلق او هغه چې د دنیا نه رخصت کړو الله دې ولا په جنت الفردوس کې علامه مقام ورکړي د روزي مبارک ورځې دي ملګرو روزه مبارک شروع شوې ده کنه د دې کس بیان نوونه د نومال چې تاسو سره هم شریک ما ټول مسلمان ته زما خواسته چې ایاز نومي نوجوان د لپاره چې ضرور دعا وکړي او ضرور په دعا کې یاد کړئ چې الله ولا په جنت الفردوس کې علامه مقام ورکړي ملګرو د روزه میاشت او کوشش کوي کنه چې دین طرف ته هم مایلې کوشش کوي چې غیبت هم کوي بل طرف ته چې د چاخته هم وای کوشش کوي خپل ژوندۍ په خپل خوشاله باندې تیروي نو بل انسان سره خنه شي کولای په قلاره کې نه او بد هیڅ چا سره هم مکوي ملګرو نو دا چې د ایاز نومي نوجوان واقعا الله دې ولا په جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي د روزه میاشت مبارک میاشت او د چې د دنیا نه رخصت شوی او په کومه طریقه باندې او تروزه په کومه طریقه کم سوچ کاو او دې ایاز ولا کم سوچ کاو نو تاسو باور ولرئ دا ویډیو ضرور شیر کړئ